موضوع موضوع المولایانو باندې دا مولای ولي یو وای د خپل منځ کې سره نه جوړیږي یو واخ الله راکاته په تاسو پاتو په دې جال دي یو مستحب دي په سنت نه واجب په چې دا نه پندي په دا باندې موضوع چې تاسو څه نظر کوئ نظر غواړو خبره ده موږ اول شپه مصدیقي صاحب چې کله سړی سره دوی د سیو خاد سیم په غاړه یو او خاسته او بده غره نه روان دي وعلیکم السلام بوتل کې زړی او بساتو د څه نه او چې سیم ته ورکاته شو ټول خلک د لګ انتظار وکړه مرګي پورا دي به خلک ها څه نه کوي چې سیم یې خو بوس کو خاسته تازه خو چټل او ناول او په بوتل کې ساتلی مطلب مې دا د سیم چې دا قران کریم دا بهر دا او من بس بیا دومره زه دا مولوي شاکر وغه د مونږ شاکر خبره کوله نو د درې مولانو په سر راغلل ولې زه چې در کوم او دا در کوم یو ولې په دې کتاب کې راغلي دي چې دا رقم د معلومات دا بوس مشخص په حدیث می خو نمبر سره وایي وګوره امام پلانکي په پلانکي صفحه کې دا ذکر کړی دي نو خبره څه ده چې موږ ګوره واست تاسو دغه مولان ټول پاکستان کې غیر دی او محدود لکه مونږ شاکر نه او یو دانه بلم پکې د درې پښمار د درې په 210 میلیون کې بدري مولان دي چې قران خبره کوي نور د مولا د خلونو قران وانه وره په قدم دا خبره کوي په ټیکټر نه سمجي او وخت مې راغلا چې دا بڑکی کورو درې منه خوشحالي وکړه ولند خلک ورته لیکي سبحان الله السلام علیکم السلام او ورسته ورته ټول طلقات شروع کی بس دغه ملایانو ته پاتې سنو چې الله حسامونو شاکر وای چې په دې سفاره کې دا نمبر آیات دا الله جل جلاله وای چې خبر کی څوک نه ژوند دی قبر کې خلک مړي خخي مونږ چې مونږ ته ملایانو سوي دي چې دا څنګه کې خو دې دا خلک تر سلاړل او مړ شي وای تاسو لاړې زم پرې خودم درې دفعه تاسو لاړې زم پرې خودم تاسو لاړې زم پرې خودم لا سر ولګي اعلان دی وګورځي چې اعلان دی وګورځي انکر منکر ورته راځي من ربک او من دینک الله وی استاد خبرې ته الله وی ثم انکم بعد ذلك لميتون ام دې تراتلم ثم انکم یوم القیامه تبعثون د قیامت ورځ باندې کېږي ام دغه وایم وایم چې لاړل پر خو من ربک او من دینک او من نبیک او من مذهبک او من ملاک او من دقانک او من قصابک او من پیرک پیرم څوک ملام څوک د کلی جماعت څوک اوسرم چاته ورکو نورم چاته ورکولا بوشکم چا پورې تړل وای دا پښتنه نه کوي او د آیات د مون فکر نه کوله د مون شاکر ته په دې دنیا کې کې هغه په صریح آیات ده چې تاسو نو وي بیا مې ژوند کړی بعد لورز د قیامت کې تاسو را ژوند کوم ډیرته او د څه دربار به او د څه عذابونه به چې په قبر کې چې غیر د حیواناتو نه ټول اوري چې دا کیسه بلن غلې وایي کیسه بخي چې ناداره کړي دا خو نن لګره بلې میسج پرې مارو شاسه هغه یو دانه وای پکې دغه گوهر صاحب خواجه صاحب تاسو ټول ته تاسو په اجازه هغه وای چې څنګه وای د ازما یو دوبي مرشد د عبدالقادر جیلانی رحمه الله یو بزرګ بتیر شو یو خسرې بتیر شو موږ خبرې نه کوو خسرې کې شو دا به ومنو و د دې دوبي چې څنګه قبر کې خود نکیر او منکر او ترغه چې من رب کو من دین کو من نبی کو دی او د لاستر کې شو مخ ورې کوله یا ابونه چې تخپل چې تخپل خپل عمل مخلاصي ګره په دې باندې په دغه نشو چې زړه استغفار چې محمد دی خپل عمل به خلاصي الله په کتاب کې وایي چې تلک امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون د خپل عمل به خلاصي او نو عبدالقادر جیلانی په خپل دوبي خلاصي دا خو د پیغمبر نه مونږ شو دا سره العیاذ بالله
ولا سجيبه خو دې اعلان یو ناس دی غلام قادر په نامه باندې دی کنه دا وی ځان شدا مولا ما تخکر ها تاسو دا خبره دا خبره کومه نو تاسو فکر کړئ ګورئ نو د مولا او د مولوی لفظ نه په حدیثو کې شته نه په قرآن کې شته که تاسو فکر کړئ وای پلانکی بزرګ ده بزرګ په فارسي کې په دري کې وایي غټ ده ګوره تربده نیمګړني چې راواخلې ای کوچکس خواجه صاحب دی بل ته څه وایي بزرګه څه کوچکه آفرین تاسو دا فکر کړئ دا ګاه په عربي کې نشته پی په عربي کې نشته نه پیر په عربي کې شته او نه بزرګ په عربي کې شته چې بیخي په عربي ژبه کې نشته نه ابو جهل هم دا لغات نه استعمال کړي موږ الحمدلله استعمالو سبحان الله خو را قسمه خواجه صاحب ته وغوړ کړل شاته خواجه صاحب خبرې کوله پلانکې بزرګ ده بزرګ معنا دا ده لکه فضل الرحمن ته اوس بزرګ وایم ځکه چې هغه ډېر غټ د باړې دا اوس بزرګ ده پېښ غلام دا ټول مزخرفات دی الله جل په قران عظیم شان کې چې د قیامت د سوره د چې یوم یفر من اخیه او هغه د سوره د چورور بل زوی تختی مور بل لور تختی پلار یو بل نه تختی موږ څه وایو ولا کنور نه هغه د پلان کې بزرګ دوبه به اخلاص کی اے خدا ان تاسو دا لفظونه ته فکر کړئ بزرګ و پلان کې بزرګ ده دا ګاه بیخي په عربي کې شته نو بزرګ مونږ غټ ځواني ته مثلا کنه یو مثلا ای ګوساله کوچکس ای ګوساله بزرګس ای کوټه یا خر کوچکس ای خر بزرګس دا بیخي عربي کې شته نه دا لفظ نشته په عربي کې دا چاره وړي دي والله اعلم نه پیشته دا دا تراو کې لګي ما ته ملګری ویلو دا اخري خبره کوم د پیښورو او ډېر تکړه لکو هغه ویلي چې کله د مسلمانان بیا بالخصوص افغانان بیا پښتانه وای دا چې ترڅو په خو بد پوهیږي نو کېدای شي بعد لاغې نه الله په غوږ کې چې نن د قیامت ورځ ده او عقلم ډېر نه وخت سره تراغې اوس د توبې دروازې بند دي او ډېر نه وخت شروع کړی ده نو موږ په دې کې لګیا او شل رکعات دي 22 رکعات دي او اخري مخکې ملمندي صاحب خبره وکړه وای باور وکول ځان نه وای مزه خپل تاسو خدای تاسو موږ تاسو ټول په دې افغانستان نه باندې اوسېږو تاسو خدای چې په کافر ده او اته بعض اسلامي ملکونه یعنی په یو ملک بم په دې کفري ملکونو کې په محدود شمیر په ټول اروپا کې به 2000 خیرات والا نه داسې سیستم نشته ولا کوي تاسو په خاصتا په دې خلیج ملکونو کې د دوبۍ او بحرین او عمان په دې کې یعنی تاسو فکر وکړئ چې په دې خبره باندې چې بیا محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو په ماړه ګډ ډوډۍ خورئ او د شپې ویده شو تاسو خوا کې همسایه له لوږې ویده شو تاسو مونځ نه قبلېږي ستاسو هیڅ عبادت نه قبلېږي نو چې کله په ماړه خېټه مونږ خو ماړه خېټه څه کوي خدای راستي کې دا غوي مال خورو دا عزت اکثره پښتنه کوم جهاد مونږ کوو منځونه عربان اتره کاته کې مونږ شول کوو محمد صلی الله علیه وسلم یو دفعه اج کړو مونږ 15 دفعه کوو ورور درازو غوبل شروع کړو د خدای په کار کړي بابا غوښ ډوډۍ راوړه دا علت ده کنه وزته مثال درته وایم مثال اخره خبره دا یو هندو مسلمان 15 منزل ته ختلی نو هندو مسلمان ته ویل چې راځه دواړه بزان خطا کو چې تا رب قوی دا او کزما بګوان نو دا یو دانه دا مسلمان چې وو دا لګ مولا ډول غوندي نو هندوستان خطا کړی دا لاندې بګوان خیال دی په ما باندې لاندې ځان غورځول روغ سړی وتلای نو مولا چې کتلی دی چې والا سړی خو روغ ختلای دا څه وکړو بس کلاره کې غا کړ چې یا الله په ما دې نظر چې دا ډېر دا خېز چې کړی په مېز کې غا کړی بګوان ته دې نظرې ځکه هندو روغ وتلی وو بس چې غورځېدلی د خدای ماته شوې ده نو هغه ورته ویل دا څنګه تا په دواړو غږو کې خپلې ماته شوله ما په خپل باګوان غږ وکړو هندو ورته وویلې چې ما په خپل باګوان ایمان لرو او تا په خپل رب ایمان نه لرو په منځ کې په باګوان هم غږ وکړو